سمو خیال دی د هغه خلکو په باره کې چې هغه نسوار او سرګټ وکړي او د خولې نه بدبو روانه او دا جومات ته راشي چې نبی صلی الله علیه وسلم د حلال خوړلو د وجې د حلال خوراک د وجې د خولې نه د بدبو راوستلو او د راوتلو په وجې به انسان بار د جومات نه ایستل چې د حرام په وجه د انسان د خولې نه بدبو راوځي دا به څومره د جومات بې ادبي او بې حرمتي نه کوي. دویم ادب زما محترمو د مسجد هغه دا دی چې ځان به د بدبویه شیزونو نه ساتو. هغه شیزونه هغه خوراک چې د هغې د وجې د انسان د خولې نه د انسان نه بدبو ځي د مسجد ادب دا دی چې ما او تا به د هغې نه ځان ساتو. نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي من اکل بصلا او ثوما او الكراس فلا يقربن مسجدنا. مختلف الفاظ دي د حدیث په بعض روایاتو کې دا دوه صرف راغلي بصل او ثوم او په بعض روایاتو کې د کراس ذکر هم ورسره دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې پیاز وخوړل چا چې اوږه وخوړله چا چې ګندنه وخوړله فلا يقربن مسجدنا زمونږ جومات ته دې نږدې نه راځي جومات ته دې نه راځي. ولې ځکه د دې د وجې نه انسانانو ته تکلیف ملاویږي او د دې تکلیف د وجې نه ملایکو ته هم تکلیف ملاویږي. ملائک د الله سبحانه وتعالی نورانی مخلوق دی د بدبو د وجه نه ملائکو ته تکلیف ملاویږي. نبی صلی الله علیه وسلم په یو بل حدیث کې داسې فرمایي وليقعد بیته که اوږه دې وخوړله پیاز دې وخوړل په کور کې کښېنه جومات ته مه راځه. ولې ځکه د دې د وجې نه انسانانو ته تکلیف ملاویږي. دغه شانتې زما محترمو د دې نه به ځان ساتو چې د ما نه خو بدبو نه ځي د خولې نه خو بدبو نه ځي. پیاز او اوږه دا حلال شیزونه دي حرام نه دي. ګورې ما ورته استعمالو خو نبی صلی الله علیه وسلم د دې وجې نه موږ منع کړي چې پیاز سړی وخوري د خولې نه یې بدبو ځي نو د بدبو د وجې نه خلکو ته تکلیف ملاویږي. په یو حدیث کې داسې راځي نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره ناستو اوتیه بقدر یو لوښی نبی صلی الله علیه وسلم ته راوړلی شو او فیه خضروات په هغه لوښي کې څه سبزیانې پرتې وي سلات وغیره پکې پراته وو. نبی صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو په دې لوښو کې څه دي؟ صحابه کرامو ورته وویلې په دې کې دا پلانکی سبزي ده. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ناخوښه وګڼل چې خوراک دې وکړي. اشاره یې وکړه وایي دې نورو ملګرو ته یې ورنږدې کوي. صحابه کرامو چې وکتل چې رسول الله ته خوراک نه دی کړی موږ یې هم نه کوو. صحابه کرامو هم ته خوراک ونه کړه. نبی صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو ولې خوراک نه کوئ؟ وخورئ د دې نه خوراک تاسو ولې نه کوئ؟ وایي د الله رسوله تاسو ته ونه کړه. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایلې انی اناجی من لا تناجی زه د هغه مخلوق سره خبرې کوم ملایکو سره خبرې کوم جبریل زما خواله راځي د دې خوړلو د وجې زما د خولې نه بدبو ځي. د هغه بدبو د وجې نه جبریل او ملایکو ته تکلیف ملاویږي. زه د دې وجې نه دا نه خورم. تاسو یې وخورئ تاسو خو د ملایکو سره خبرې نه کوئ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي د یو ورځې خطبه کوله او په خطبه کې یې وفرمایل چې یا ایها الناس ای خلکو تاسو دوه شیزونه خورئ یو اوږه او یو پیاز. انی لاراهما خبیثتین ما ته دا دواړه ډېر ناخوښه او ناپاک شیزونه ښکاري. زه دا ناخوښه ګڼم دا اوږه او پیاز. او بیا یې وفرمایل ما د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلی دی
چې په جومات کې به د چا د خولې نه د پیازو یا د اوږې یا د بل څه بوی تله، نبی صلی الله علیه وسلم به د لاس نه ونیول او د جومات نه به یې بار ویست، جومات کې به یې نه پرېښوست. حدیث کې داسې راځي بقي ته به یې ویستل. په مسجد نبوي کې دا جنت البقي ادیره د مسجد نبوي سره نږدې ده. نبی صلی الله علیه وسلم دا بدبوی په جومات کې دومره ناخوښه ګڼله چې د جومات په اخرنۍ حصه کې به یې نه پرېښوسته، جنت البقي ته به یې ایستل، بقي ته به یې وباسل. زما محترمو دا به یې د هغه شي د وجې نه ایستل چې حلال شیزونه به یې خوړلي وو. اوږه حلاله ده که نه ده؟ پیاز حلال دي که نه دي؟ ګندنه حلاله ده که نه ده؟